د ایمان بناوې. د ایمان د بناوو پنځمه بنا د آخرت پر ورځ ایمان درلودل دي. مسلمانان پر دې ایمان لري چې دا دنیا یو وخت ختمیږي. د دې دنیا د ختمېدو ورځ ته قیامت وایي. په دې ورځ به خدای ملائکې اسرافیل ته امر وکړي چې په شپېلۍ کې پوکي، او له دې پو سره به ټول انسانان، حیوانان، ملائکې او جنات مړه سي، او دا دنیا به ټوله ختمه سي. وروسته به خدای ملائکه اسرافیل بیا را ژوندی کړي او ورته وبوایي چې بیا په شپېلۍ کې پو کړي، او له دې پو سره به ټول انسانان را ژوندي سي. دې ورځې ته د آخرت ورځ وایي. د آخرت په ورځ به الله د ټولو انسانانو سره د هغوی د ښو او بدو کارونو حساب وکړي. هغو انسانانو چې په دنیا کې ښه کړي وه، خدای به هغوی د دوی د ښو کارونو په نتیجه کې جنت ته واستوي، او هغو خلکو چې په دنیا کې بد کړي وه، هغوی به دوزخ ته واستول سي.